راکړه مای په پیمانه کې وده کېږم ساقي نن په میخانه کې وده کېږم او ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي بس په دغه زمانه کې وده کېږم په شټاپ باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې په شټاپ باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې همدغه زمونږ کور دی په سړک چې څنګه واوړې په شټاپ باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې همدغه زمونږ کور دی په سړک چې څنګه واوړې او په دې خپله پښتونخوا کې زندگی کوه پښتونه په دې خپله پښتونخوا کې زندگی کوه پښتونه دا خوی به دې بدل شي په اټک چې څنګه واوړې چې د ژوند په داسې لار یو د ژوند په داسې لار یو چې نتلی نه ودرېدی شو او مزل راته ډېر ګران دی نه د لارې ستنېدی شو او په لار د محبت کې به هجران وصال راځي خو په لار د محبت کې به هجران وصال راځي خو پتنګ غوندې ځان ګورو چې په شمع سوځېدی شو د انګازي ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم امید ده چې تاسو روغ جوړ خوشحاله یو زه یم ستاسو کوربه کیس افریدی نن په خیبر سیمه کې بلکې د فیروز خان اوتر افریدي په دیره کې یو نصافي غوندې مشاعره ده او په هغې کې زموږ سره ګڼ تېر شاعران هم راغلي دي چې پکې اعتبار افریدی علي منشا مکامل عبدالغفور غفور نظیر محمد بیهوش انور علي واحد ګل واحد هاشم خان هاشم سفر علي سفر طاهر الله طاهر سوال محمد صالح اختر شیر شیر زمان عادل صاحب محمد دوست اسد چشتی خو د دې مشاعرې صدارت کوي د مونږ ډېر خوږ ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب مشر میلمه دی امیر حیدر شبگیر افریدی او د کوربه په حیث ورسره ناست دی فیروز خان اوتر افریدی د مشاعرې آغاز کوو د طاهر الله طاهر صاحب نه چې هغوی تاسو ته خپل کلام واورئ راچغله زما د بیزتی کیسه راچغله زما د بیزتی کیسه وده کړله څومره سمدستي کیسه او پخوا باندې چې وبکړله چا ګناه پخوا باندې چې وبکړله چا ګناه را به یې غله خپله په تندي کیسه او چې حق لره په دار باندې ختلی و حق لره په دار باندې ختلی و وشوه راته نن د یو سړي کیسه او چې بوتله یو جینۍ ترې عجب خان په زور بوتله یو جینۍ ترې عجب خان په زور چا ورته کړې غیرتي کیسه او چې ولوله د دې بابه خبر بشي ولوله د دې بابه خبر بشي دې کې مې د ټوله د زړګي کیسه مننه چې ولوله د دې بابه خبر بشي دې کې مې د ټوله د زړګي کیسه او چې درد و جړاګانې او غمونه وو درد و جړاګانې او غمونه وو ځکه مې کړه ختمه د لالي کیسه او چې ایته یې رسنګ په ما مین شوې ته ایته یې رسنګ په ما مین شوې ته لږه راته وکړه سرسري کیسه خواست کوم ډېر خوږ ملګري سفر علي سفر ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي سفر علي سفر غزل مطلب ده باغ د مینې مې چې کړلو خزان تس نس باغ د مینې مې چې کړلو خزان تس نس شو په خپله مې د مینې ارمان تس نس او جوړه شوي وي اکثر په منتونو جوړه شوي وي اکثر په منتونو مینه مشه د هیچا په هجران تس نس او ځان نه پاتې شومه سروه د چمن یم ځان نه پاتې شومه سروه د چمن یم او د مرګي تورې مې ډېر کړل یاران تس نس مهرباني ستا د هجر غله په شوکه پسې ګرځي ستا د هجر غله په شوکه پسې ګرځي چېرته نه مې کړي د مینې کاروان تس نس مهرباني او په یو امر دی دنیا ټوله پیدا کړه په یو امر دی دنیا ټوله پیدا کړه په یو امر به شي واړه جهان تس نس او نن مې بیا د چا په لاسو کې لیدلی نن مې بیا د چا په لاسو کې لیدلی د سفر غریب شلیدلی ګریوان تس نس ډېره مهرباني نظیر محمد بیهوش صاحب له چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي نظیر محمد بیهوش
غزل دی په خپل قد په خپل اقسام لري وجود په خپل قد په خپل اقسام لري وجود په دنیا کې ټول اجسام لري وجود او یو سیز بنامي نشته په دنیا کې یو سیز بنامي نشته په دنیا کې خامخا به یو نام لري وجود خو هر چاته محسوسیږي لیدی نشي هر چاته محسوسیږي لیدی نشي باد په ځمکه هم په بام لري وجود او فنا په مدیت کې د ملګرو پنا په مدیت کې د ملګرو خو یو هرو دی چې دوام لري وجود او زره ده چې دنیا د پرې آباده زره ده چې دنیا د پرې آباده په زره کې هم پیغام لري وجود او نیکی کوه انجام یې مدام خوي نیکی کوه انجام یې مدام خوي په بدۍ کې انتقام لري وجود او رڼا که یو وجود لري سحر کې رڼا که یو وجود لري سحر کې نو تیارې هم د ماښام لري وجود او تړلې په اشنا ز بند په بند یم تړلې په اشنا ز بند په بند یم تورو زلفو کې دام لري وجود او غیار ته وایي یو څه ماته بل څه اغیار ته وایي یو څه ماته بل څه ستا خبرو کې ابهام لري وجود او سخن ته د بېهوش چې حیران نشي سخن ته د بېهوش چې حیران نشي تخیل کې یې الهام لري وجود خواست کوم ښاغلي هاشم خان هاشم افریدي ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي هاشم خان هاشم افریدی ځمکه باراني غواړي ځمکه باراني غواړي رانه خیالونه څوپاني غواړي او په تصوف باندې جوړ نه پوهېږي په تصوف باندې جوړ نه پوهېږي څوک چې شعرونه روماني غواړي او د مادیت په دې بې خونده وخت کې په دې بې خونده وخت کې زمان خپل عشق نگراني غواړي او دغه ډارنې د اغیار لښکرې دغه ډارنې د اغیار لښکرې د پښتنو څو لیوني غواړي او وخت رانه خیال د راروان وخت غواړي د راروان وخت غواړي نه ننني نه پروني غواړي او بل شعر دی چې هغه په ټول د وسن نه پوهېږي ټول د وسن نه پوهېږي چې ستا د وسن چې ثاني غواړي او دغو خلکو غوندې نه یم زه خلکو غوندې نه یم زه چې دا نیمګړې او پاني غواړي مهرباني دا خلکو غوندې نه یم زه چې دا نیمګړې او پاني غواړي او د خپله خاوره حفاظت او خدمت خاوره حفاظت او خدمت ډېر ننګیاري او میناړي غواړي او عاشقي اوس هم د بلال په شان دي اوس هم بلال په شان دي دا راشک نه قرباني غواړي او آخري شعر دی چې د ابتدا نه ښه غزله شمه د ابتدا نه ښه غزله شمه هم باریکي هم رنګیني غواړي ښاغلي عبدالغفور غفور صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي عبدالغفور غفور افریدی چې هر مشکل درته آسان شه د زړه سره هر مشکل درته آسان شه د زړه سره دا سفر د بختور شه بختوره او ما د پاره هم درود سلام پرې وایه ما د پاره هم درود سلام پرې وایه دا احسان به دې ټول عمر وي او تره او دعاګانې به زمونږه در سره وي دعاګانې به زمونږه در سره وي په خیر راشې خپل وطن ته مسافره نظم دی چې یاره ستا غم نه وتلی یم ناچوړ یم یاره ستا غم نه وتلی یم ناچوړ یم خو خیالونه مې له ځوان دي که زه زوړ یم او دا خو نه ده چې زه اوس په تا مین یم دا خو نه ده چې زه اوس په تا مین یم د مودو نه ستا د عشق په ژرنده وړ یم او که ته ټول عمر دیدن په ما پرزو کړې که ته ټول عمر دیدن په ما پرزو کړې خوله مې ماته شه که ومې ویل چې موړ یم او تا ته هېڅ ویلی نه شمه رقیبه تا ته هېڅ ویلی نه شمه رقیبه
د وطن د پښتنو دی چې دا سوړ یم او هیڅ پروا نشته لګیا اوسه رقیبه هیڅ پروا نشته لګیا اوسه رقیبه ستا د هر یو خبرې به زه توړ یم او اخري شه دی چې پوښتنې لا مې راغلې په ما ګرانه چې پوښتنې لا مې راغلې په ما ګرانه زګاپور خو بالکل خیمه اوس جوړ یم خاص کوم ښاغلي واحد ګل واحد صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. واحد ګل واحد کلام نه مخکې یو دوه شعرونه عرض دي چې په شټاب باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې په شټاب باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې همدغه زمونږ کور دی په سړک چې څنګه واوړې په شټاب باندې به کوشې په پټک چې څنګه واوړې همدغه زمونږ کور دی په سړک چې څنګه واوړې او په دې خپله پښتونخوا کې زندگی کوه پښتونه په دې خپله پښتونخوا کې زندگی کوه پښتونه دا خوی به دې بدل شي په اټک چې څنګه واوړې په دې خپله پښتونخوا کې زندگی کوه پښتونه دا خوی به دې بدل شي په اټک چې څنګه واوړې او کلام لږ راشو وی چې دا ستا د نظر غشي مې په زړه خوړلې دي دا ستا د نظر غشي مې په زړه خوړلې دي او د اوښکو زما ځکه لیمه خوړلې دي دا ستا د نظر غشي مې په زړه خوړلې دي او د اوښکو زما ځکه لیمه خوړلې دي او ما ویل چې جاړم او جړا مې څوک وانه وري ما ویل چې جاړم او جړا مې څوک وانه وري دا مې په یو چا پسې رانجه خوړلې دي ما ویل چې جاړم او جړا مې څوک وانه وري دا مې په یو چا پسې رانجه خوړلې دي او زما د رغېدو علاج به نشي را پیدا زما د رغېدو علاج به نشي را پیدا داغونه مې په زړه د بېلتانه خوړلې دي دا رشته چې هر څوک ماتوي دا ناروا ده دا رشته چې هر څوک ماتوي دا ناروا ده مونږ په دې خبره کې خواږه خوړلي دا رشته چې هر څوک ماتوي دا ناروا ده مونږ په دې خبره کې خواږه خوړلي د کت او د قامت نه به یې غرونه شرمېدل د کت او د قامت نه به یې غرونه شرمېدل د مرغ خورانه داسې پښتانه خوړلي دي د کت او د قامت نه به یې غرونه شرمېدل د مرغ خورانه داسې پښتانه خوړلي دي او د مکتي شعر دی چې زما او ستا په منځ کې خو واحده ده منمه زما او ستا په منځ کې خو واحده ده منمه چې تا راته ساړه او ما تاوده خوړلي مهرباني خاص کوم ښاغلي انور علي صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. انور علي غزل نه مخکې یو دوه شعرونه عرض دي چې در نظم په لار فکرونه اخلم چې در نظم په لار فکرونه اخلم دا چې په نظر قدمونه اخلم مهرباني او د مینې اور مې په زړګي بل شوی د مینې اور مې په زړګي بل شوی ساقي بېواره چې جامونه اخلم. غزل مطلع عرض ده خواله مې کله اشنا ته چې راغلې خواله مې کله اشنا ته چې راغلې غمونه ټول مې زړه نه تله چې راغلې مننه او دومره یې ښکل یا راته یاد په زړه کې دومره یې ښکل یا راته یاد په زړه کې د ستا نامه مې وه په خوله چې راغلې او نن مې د کلي رقیبان ولیدل نن مې د کلي رقیبان ولیدل ټول په یو ځای وسوځېده چې راغلې مننه او د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدم د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدم زړه مې بېواره ډبېده چې راغلې او ما وې چې لاړو زړګی وشوه زما ما وې چې لاړو زړګی وشوه زما شو وارخطا مې اشنا زړه چې راغلې او اخري شعر چې تا خو پخوا وړی زړګی د علي تا خو پخوا وړی زړګی د علي نور به لا وړې رازنې څه چې راغلې اوریدو اوس خواست کوم علي منشا مکمل صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. علي منشا مکمل د غزل مطلع چې د ژوند د ارتقا نه تورې زغرې مې وباسي
د ژوند د ارتقا نه تورې زغرې مې وباسي او الوت ته مې څوک نه پرېږدي وزرې مې وباسي د ژوند د ارتقا نه تورې زغرې مې وباسي او الوت ته مې څوک نه پرېږدي وزرې مې وباسي او خیالونه د اشنا را باندې دومره زورور دي خیالونه د اشنا را باندې دومره زورور دي او د زړه له سمندر نه ملغلرې مې وباسي په دې لوی استبل کې د اشنا ظلم ته ګوره په دې لوی استبل کې د اشنا ظلم ته ګوره او اسونه پکې زغلي او کچرې مې وباسي او شعر دی چې چپه د لیونتوب را باندې کله کله راشي چپه د لیونتوب را باندې کله کله راشي او د خولې نه ګډې وډې زورورې مې وباسي او د امن په دې ښار کې بادشاهي د زورورو د امن په دې ښار کې بادشاهي د زورورو او وحشي بازونه ګرځي او کاونټرې مې وباسي ساده شوم مکمله که دنیا هوښیاره شوې د خولې نه په هنر د زړه خبرې مې وباسي کوم ښاغلي جمال اشرف جمال صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. جمال اشرف جمال و چې یو خاکساره خوی سړی دی په خیبر کې یو خاکساره خوی سړی دی په خیبر کې او لیونی او سپینلی دی په خیبر کې او خیبروالي که د زړه نه قدر نه کا خیبروالي که د زړه نه قدر نه کا یو نایابه شان غمی دی په خیبر کې او هر یو اړخ د سکر ګرمو وهلی هر یو اړخ د سکر ګرمو وهلی سم په زړه باندې سوری دی په خیبر کې و سادتوب یې د فطرته معلومیږي سادتوب یې د فطرته معلومیږي د غلیم د سر ازغی دی په خیبر کې بل شعر دی و چې نه د چا په کار غرض لري نه تمه نه د چا په کار غرض لري نه تمه یو عجیبه غوندې شای دی په خیبر کې و امبیلونه جوړوي د ملغلرو امبیلونه جوړوي د ملغلرو د خیبر یو لیونی دی په خیبر کې و کره درومې د خیبر په کلپو لارو کره درومې د خیبر په کلپو لارو اعظم خیلو کې ځای دی په خیبر کې و تصویرونه جوړوي د منظرونو تصویرونه جوړوي د منظرونو د هر چا په خوله کې دای دی په خیبر کې تغزل یې د خاطر په رنګ کې رنګ دی تغزل یې د خیبر د خاطر په رنګ کې رنګ دی تغزل یې د خاطر په رنګ کې رنګ دی د لفظونو سم پیرای دی په خیبر کې تغزل یې د خاطر په رنګ کې رنګ دی د لفظونو سم پیرای دی په خیبر کې او آخري شعر دی و چې جمال ځکه د اوتر په حال خبر دی جمال ځکه د اوتر په حال خبر دی یو مې ځای یو مې کندی دی په خیبر کې اوس خواست کوم ښاغلي کوټ خان ذاکر صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. کوټ خان ذاکر خالی چې کله د رانجو کېښو خالی چې کله د رانجو کېښو زړګی زما یې په سکارو کېښو خالی چې کله د رانجو کېښو زړګی زما یې په سکارو کېښو او ما یې چې زلفو ته په ځیر وکتل ما یې چې زلفو ته په ځیر وکتل دې راته لاس په ځانالو کېښو ما یې چې زلفو ته په ځیر وکتل دې راته لاس په ځانالو کېښو او ډاکټر صاحب د سوځېدو یې راته چل ښودلو د سوځېدو یې راته چل ښودلو سالو یې نیم په اننګو کېښو د سوځېدو یې راته چل ښودلو سالو یې نیم په اننګو کېښو او د غاښچیچي په راز یې اوس پوه شوم د غاښچیچي په راز یې
اوس پوه شوم او غاښې چې پټې چې غاښ په شونډو سرو کېښو د غاښ چې په راځي اوس پوه شوم پټې چې غاښ په شونډو سرو کېښو او ناز او ادا ته یې حیران پاتې شو ناز او ادا ته یې حیران پاتې شوم د ګوتې سارې په غاښو کېښو ناز او ادا ته یې حیران پاتې شوم د ګوتې سارې په غاښو کېښو او چا چې د کام په مخ کې سر وړاندې کړو سمر صاحب چا چې د کام په مخ کې سر وړاندې کړو هغو ظلمو ګل په شملو کېښو او ذاکره نن مې درته څه ویلي ذاکره نن مې درته څه ویلي څنګه دې سر په زنګانو کېښو اوس اعتبار افریدي ته خواست کوم چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. اعتبار افریدی امن غواړو موږ په ټوله پښتونخوا کې امن غواړو موږ په ټوله پښتونخوا کې چې خوشحاله وي ټول خلک په هر خوا کې خدای ورک کې ظالمان د دې وطن نه خدای ورک کې ظالمان د دې وطن نه هر یو کلی هر بازار ترېنه صفا کې څو کوشش چې کړي د امن او د خیر څو کوشش چې کړي د امن او د خیر کامیاب هغه دی آخر او په دنیا کې کبیره ګناه همدا ده ای انسانه کبیره ګناه همدا ده ای انسانه چې دوړونه دوه دوستان سره جدا کړي بل شی دی چې په پښتون په امن څوک نه خوشحالیږي چې پښتون په امن څوک نه خوشحالیږي خدایا هغه کس په ټول جهان رسوا کړي زه 15 وخته د امن دعا غواړم زه 15 وخته د امن دعا غواړم تیارې ورکې کې وطن باندې رڼا کې اعتبار 24 غنټې سوال کې د الله نه اعتبار 24 غنټې سوال کې د الله نه چې د خیر او امن خلق را پیدا کړي. خواست کوم شیر زمان عادل صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. شیر زمان عادل دوه شعرونه دي چې زه دې ګونګیانو ته بلا حیران شم زه دې ګونګیانو ته بلا حیران شم جبې وې د دوی خبرې نه وې زه دې ګونګیانو ته بلا حیران شم جبې وې د دوی خبرې نه وې چې خپل بچی به جهاد ته لیږل چې خپل بچی به جهاد ته لیږل څنګه یې میندې بختورې نه وې غزل دی چې په یو لاره تېرېدمه قبرستان کې خاموشي وه په یو لاره تېرېدمه قبرستان کې خاموشي وه ډېره سخته زندګي وه ډېره سخته خاموشي وه په یو لاره تېرېدمه قبرستان کې خاموشي وه ډېره سخته زندګي وه ډېره سخته خاموشي وه امیران پکې پراته وو غریبان پکې پراته وو امیران پکې پراته وو غریبان پکې پراته وو امیری نه غریبي وه او ډېره سخته خاموشي وه او ډېره سخته زندګي وه ډېره سخته خاموشي وه نه کمبله نه بالښت و نه جونګړه او نه تخت و نه کمبله او بالښت و نه جونګړه او نه تخت و پکې ښه سخته یخني وه او ډېره سخته خاموشي وه ډېره مننه ډېر عمل پکې پکارو ښه عمل پکې پکارو ډېر عمل پکې پکارو ښه عمل پکې پکارو دا څو ورځې زندګي وه ډېره سخته خاموشي وه چې خپل عمل د لارې مل دی په پښتو کې دا متل دی پکې ټوله ځان ځاني وه او ډېره سخته خاموشي وه مننه بوډاګان شول پکې خاورې هم ځوانان شول پکې خاورې بوډاګان شول پکې خاورې هم ځوانان شول پکې خاورې څوک ماشوم د چا ځواني وه او ډېره سخته خاموشي وه ډېره سخته خاموشي وه مننه دعاګانې مې کولې جړاګانې مې کولې دعاګانې مې کولې جړاګانې مې کولې دا دعا مې قیمتي وه ډېره سخته خاموشي وه ډېره مننه
آخري مقطع دا دل د خولې بیان دی په جړای لوند ګریوان دی دا دل د خولې بیان دی په جړای لوند ګریوان دی دا سلکشن شاعري وه او ډېره سخته زندگی وه او په یو لاره تېرېدمه قبرستان کې خاموشي وه او ډېره سخته زندگی وه او ډېره سخته خاموشي وه. اوس خواست کوم ښاغلي محمد دوست اسد چشتي صاحب ته چې هغوی راشي تاسو ته خپل کلام واوروي. محمد دوست اسد چشتي. مننه. د غزل مطلب لنډ بحر دی چې د ښکل کړمه چشمان لږ چې د ښکل کړمه چشمان لږ د وصال په شپه جانان لږ ډېر ښه صدقې کړمه پرې خدایه راکړه ډېر یاقوت مرجان لږ چې ګناه رانه ونشي وساته مې د شیطان لږ او ملاقات دی بلا ګران دی ملاقات دی بلا ګران دی کای ما تکړې ارزان لګ ډېر ښکلی مننه. او سر چې ملاقات دی بلا ګران دی کای ما تکړې ارزان لګ او سر چې کېږدم په سنګل ستا سر چې کېږدم په سنګل ستا په زړګي مې دی ارمان لګ او مننه. رانتاو د کړه لاسونه رانتاو د کړه لاسونه چې لوګی شي غمازان لګ مننه. او راکوا دیدار خوبو کې راکوا دیدار خوبو کې زما کیږي په گزاران لګ او کړه طلبې ارمانجن دی کړه طلبې ارمانجن دی مدینې لا اشکان لګ او مننه. او اخري مقطع ده چې اسد ډېر راپسې ژاړي اسد ډېر راپسې ژاړي ترېنه لرې کړه هجران لګ. اوس خواست کوم ښاغلي اختر شیر صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. اختر شیر. ګران مشر زموږ پروفیسر صاحب ډاکټر صاحب په اجازه د مشر میلمه د ټولو مشرانو په اجازه چې د ژوند په داسې لار یو د ژوند په داسې لار یو چې نتلی نه ودرېدی شو او مزل راته ډېر ګران دی نه د لارې ستنېدی شو او په لار د محبت کې به هجران وصال راځي خو په لار د محبت کې به هجران وصال راځي خو پتنګ غوندې ځان ګورو چې په شمع سوځېدی شو وی چې په لار د محبت کې به هجران وصال راځي خو پتنګ غوندې ځان ګورو چې په شمع سوځېدی شو او په خوب پروت د غفلت یوازې زه نه ټول پښتون دی په خوب پروت د غفلت یوازې زه نه ټول پښتون دی د علم په رڼا خوب د غفلت نه پاسېدی شو په خوب پروت د غفلت یوازې زه نه ټول پښتون دی د علم په رڼا خوب د غفلت نه پاسېدی شو او په خونه د پښتون دی بارودي الغار راغلی په خونه د پښتون دی بارودي الغار راغلی اغیار ټول راته یو دي مونږ ترې کله خبرېدی شو په خونه د پښتون دی بارودي الغار راغلی اغیار ټول راته یو دي مونږ ترې کله خبرېدی شو. او آخري شعر دی چې اکثر وي په تیارو پسې رڼا د خدای قانون دی اکثر وي په تیارو پسې رڼا د خدای قانون دی په دغه وظیفه لالي بیا روانېدی شو. اوس زه سوال کوم ښاغلي سوال محمد صالح صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. سوال محمد صالح. یوه کتاب ما لیکلی و چې توی چې د لیمو شولې درنې نه وې اوښکې شوې بېقدره پښتنې نه وې توی چې د لیمو شولې درنې نه وې اوښکې شوې بېقدره پښتنې نه وې او ما صالح خو ځان پټول لمبه کړلو شمع چې شوې نه وې. وسلام. اوس خواست کوم ښاغلي عابد جان سمر افریدي ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. عابد جان سمر. غزل دی سفر علي شعر عرض دی چې نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن او راغلی خدای دې خیر وکړي ریبار دی ګیلمن
نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن راغلی خدای دې خیر وکړي ریبار دی ګیلمن و مخکې شعر دی چې هوا د نفرتونو دی الوتې په هر لور هوا د نفرتونو دی الوتې په هر لور یار یار نه رور دروره او زوینه پلار دی ګیلمن هوا د نفرتونو دی الوتې په هر لور یار یار نه رور لروره زوینه پلار دی ګیلمن و زه حق ته حق وایم زما لویه ګناه ده زه حق ته حق وایم زما لویه ګناه ده په دې رانه دا باز یار اغیار دی ګیلمن مننه زه حق ته حق وایم زما لویه ګناه ده په دې رانه دا باز یار اغیار دی ګیلمن او شعر دی ډاکټر صاحب چې یو کس ته مې د مینې نه اظهار یو کس ته مې د مینې نه انکار وکړو خفه شو یو کس ته مې د مینې نه انکار وکړو خفه شو او یو کس رانه د مینې په اظهار دی ګیلمن یو کس ته مې د مینې نه انکار وکړو خفه شو یو کس رانه د مینې په اظهار دی ګیلمن او دا څوک چې مغربي سندرې وایي هم یې اوري خلیل جبران صاحب دا څوک چې مغربي سندرې وایي هم یې اوري دې ټولو نه حجره منګی ستار دی ګیلمن دا څوک چې مغربي سندرې وایي هم یې اوري دې ټولو نه حجره منګی ستار دی ګیلمن نو مقطع ده چې ګلونه مې شیندل درته په لاره کې ثمره ګلونه مې شیندل درته په لاره کې ثمره خو نه راځي حالاتو نه بهار دی ګیلمن ډېره مننه اوس راڅو د مشرانو په طرف باندې نو په هغې کې وړاندې زه د دې محفل کوربه ښاغلي فیروز خان اوتر صاحب ته خواست کوم چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي فیروز خان اوتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو حاضرینو السلام علیکم سلام نه پس تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې دغه غره ویخله په دا لنډ تنګ وخت کې ما له راغلو مخخې دپاره او بیا مې یو داسې مایپل را جوړ کړو چې خلاکه ما خو کله داسې مایپل لیدلی دی او ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه وکړه او ملګریو پکې ډېر ښه شعرونه وویل نو خدای ډېر خوشحاله آباد کړو چې د کوم ځای له زستم رب العالمین د تاسو ټولو پکې نصیب وکړي ما د غزل مطلب و چې راکړه مای په پیمانه کې اوده کېږم راکړه مای په پیمانه کې اوده کېږم او ساقي نن په میخانه کې اوده کېږم راکړه مای په پیمانه کې اوده کېږم ساقي نن په میخانه کې اوده کېږم او ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي بس په دغه زمانه کې اوده کېږم ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي بس په دغه زمانه کې اوده کېږم ستا د مخ په تماشه کې داسې خوند دی چې د خیال په آینه کې اوده کېږم او چې د ستا د خولې خبرې پکې کېږي چې د ستا د خولې خبرې پکې کېږي تل په داسې ترانه کې اوده کېږم او د دنیا ځنې مې سترګې رامړې شوې د دنیا ځنې مې سترګې رامړې شوې چې د عشق په خزانه کې اوده کېږم او ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې او یوه شپه په مدینه کې اوده کېږم سوچ ویښ ما د ستا په خیال کې ګرځم هم د ستا په افسانه کې اوده کېږم او مقطع و چې زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم تل د غم په تاخانه کې اوده کېږم خواست کوم د دې محفل مشر ملما امیر حیدر شبگیر افریدي ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي امیر حیدر شبگیر افریدي غزل عرض دی چې هر زخم له مرهم مې یاره ستا خبرې دي او خوږې مې په زړه لګي د وفا خبرې دي
او کنن د چې په خوله راته ونه ویل اشنا بیا هم لوړې جوړې د سبا خبرې دي او ځای نشته د بل چا دپاره راشي کارڅو بس دا خالي زما او د اشنا خبرې او اشنا مې ملا تړلی د غیرت کوي په ما اشنا مې ملا تړلی د غیرت کوي په ما او رقیبه من ته مه راځه صفا خبرې دي ډېره مننه اشنا مې ملا تړلی د غیرت کوي په ما او رقیبه من ته مه راځه صفا خبرې دي او آخري مقطع ده چې شونډې ما شبګیر ته یاره ستا شوې په مسکا چې شونډې ما شبګیر ته یاره ستا شوې په مسکا او معلومه راته دا شوه د حیا خبرې دي. اوس د دې محفل صدر ډاکټر اسلم تاثیر افریدي زه خواست کوم چې هغوی په دغه مشاعره باندې خپل نظر هم واچوي او خپل کلام هم ملګرو ته واوروي. ډاکټر اسلم تاثیر افریدي: ډېر ښکلی پروګرام دی. زمونږ د محترم فیروز اوتر صاحب داسې یوه خوشحالي ده چې دی عمرې ته روان دی د بیت الله شریف او د مدینې منورې زیارت به کوي. دعا ګویو چې د دا سفر دی کامیاب وي. په دې خوشحالۍ کې دغه ملګري راټول شوي دي. مشاعره وشوه، د زلمو نه هم ډېر ښه کلامونه واورېدل. بلکې زلمي څه کوي چې هغه زړو عمر سره چې خپلې کامڅې چې کوم دي که نه باقاعده طور سره یعنې ډېر ښکلي کلامونه دغې وویل. نو داسې یوه حوصله موږ ته میلاو شوه چې په دې خاوره کې په دې فضا کې په دې وطن کې هغه دم خام شته. هغه د ادب چې کمې جرړې دي، کم اثرات دي، کم ثمرات دي، نو انشاءالله چې دا به دوام مومي، دا به جاري وي. زه د دې ټولو ملګریو شکریه ادا کوم. دا چا چې کلامونه وویل داد ورکوم او د دوی نه دا توقع ساتم چې د دغې علاقې کم روایت دی هغه روایت یې برقرار وساتي او دغسې د خپل پیغام د وطنوالو سره شریک کړي چې هغې ته پته ولګېږي چې دلته داسې ملغلرې شته دی، خو ضرورت د دې خبره دی چې دا موږ د دنیا سره معرفي کو. نو په د آخر کې به زه خپل یو دوه څلوریزې تاسو سره شریکې کړم چې کله کله په اسره کې پاتې راشم، کله کله په اسره کې پاتې راشم، دا چې ګوښی په تنګسه کې پاتې راشم او د یارۍ د ماتېدو سبب هم دا دی، د یارۍ د ماتېدو سبب هم دا دی زه چې یار ته په واده کې پاتې راشم، د یارۍ د ماتېدو سبب هم دا دی زه چې یار ته په واده کې پاتې راشم. او بله څلوریزه دا ده چې څوک چې کړي مینه هغوی ګټلې، څوک چې کړي مینه هغوی ګټلې، دنیا دی وایي د خیال بدلې. او مینه څه جرم ګناه خو نه ده، مینه څه جرم ګناه خو نه ده، اشنا زړګی مې خپل در بخلی. نو یو ځلې بیا د تاسو ټولو شکریه. هغه چاله داد ورکوو چې د فیروز اوتر افریدي صاحب د سفر کې یې مرسته کړې ده او دی د دې جوګه شو چې هغه پاکې خاورې ته ورسیږي. نو په دې کې دې موږ ټول یادوي. الله پاک دې کامیاب لري، الله دې دا ټول یاران دوستان خوشحال لري. ډېره زیاته مننه، دعاګانې او د خدای امان. خپل د پروګرام په دغه شعرونو باندې ختمول غواړم. ته چې راغلې غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله، ته چې راغلې غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله، زما یاره بختوره کله کله خو را درومه، او په ځوانۍ کې مې پام نه و په پیرۍ کې ارمان راغی، په ځوانۍ کې مې پام نه و په پیرۍ کې ارمان راغی، د دیدن زړ مازدیګره کله کله خو را درومه. غواړي د نکیس افریدي اجازت د الله په امان.